سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې په نو پر تن وي. زه مسؤل ارزمان یو ځل بیا د یو سمارټ صاحب یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نو موږ کوم کوچنی سیریز چې راپیل کړو د هغو نن درېیمه جلسه یا درېیمه برخه ده. نو په نننۍ جلسه کې به موږ کوشش کوو تر څو پورې د یوټیوب چینل لپاره یو ښکلی تمنیل ډیزاین کړو، ځکه تمنیل ډېر مهم دی. تمنیل یوازینی شی دی چې ستا لیدونکی لومړی ویني، یعنې لومړنی شی چې د لیدونکي سترګې په هغو باندې لګي ته یوټیوب چینل اړوند هغه تمنیل دی. یعنې که چېرته یو څوک یو د یوې موضوع مربوط سرچ وکړي نو په هغو کې به ډېرې ویډیوګانې راشي. نو د ما په شخصي نظر باندې لومړنی شی چې دی به انتخابوي هغه به د یو ښکلي تمنیل والا ویډیو دی انتخابوي، یعنې په هغو ویډیو به کلیک کا چې هغه ښکلی منظم تمنیل ولري. د تمنیل ډیزاین به انشاءالله موږ په نننۍ جلسه کې زده کوو. نو موږ د استاد محترم لپاره یو تمنیل ډیزاین کوو. نو تاسو کوشش وکړئ تر څو پورې تاسو هم د خپل یوټیوب چینل لپاره چې هغه د هرې موضوع مربوط وي د نور تمنیلونه ډیزاین کړئ، خو کوشش مه کوئ چې یو ډول تمنیلونه ډیزاین کړئ او بیا یوټیوب چینل ته واچوئ، ځکه هغه بیا د یوټیوب د قوانینو خلاف راځي. نو تاسو کوشش وکړئ تر څو پورې د دغې زده کړې یا د دغو درس څخه تاسو یوه آیډیا د ځان لپاره واخلئ، تر څو پورې همغه ډول چې مثلا ځان ته یو تمنیل جوړول غواړئ د ځان د ویډیو لپاره د خپل یوټیوب چینل لپاره، په همغو ډول تاسو نورې تمنیلونه جوړ کړئ، یو څه تغییرات په هغو کې راوړئ تر څو پورې یوټیوب هغه ګیر نشي کړلی. نو راځو موږ تر څو پورې موږ دغه جلسه زه راپیل کړو، وخت به نه ضایع کوو. نو راځئ د موږ سره سکرین ته. سلامونه نیکې هیلې احترامات، خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه مسؤل ارزمان نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. نن د موږ د ډیزاین یا د یوټیوب لپاره د ډیزاینونو درېیمه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې به انشاءالله موږ د یوټیوب د ویډیو لپاره تمنیل ډیزاین کوو. یعنې کله چې موږ یوه ویډیو ایډیټ کړله وروسته د ایډیټ نه هغو ته ضرورت دی چې موږ د یوټیوب لپاره یو ښکلی تمنیل جوړ کړو، ځکه یوټیوب چې دی تمنیل زیات رول پکې لري. تمنیل یوازینی شی دی چې لومړی ستاسو د لیدونکو په سترګو باندې لویږي یا هغه ګوري. نو تمنیل ډیزاین ډېر مهم دی. تاسو کوشش وکړئ د خپلو ویډیوګانو لپاره ښکلي تمنیلونه جوړ کړئ، ښکلي تمنیلونه ورته ډیزاین کړئ تر څو پورې لیدونکي د ځان لپاره جذب کړئ. نو راځو موږ په همدغو جلسو باندې پیل کوو. په مخکینۍ دوو جلسو کې موږ د یوټیوب لپاره د یوټیوب چینل لپاره کاور پیج ډیزاین کړی و، او که چېرته تاسو غواړئ چې لوګو ډیزاین کړو یا هم ویډیو ایډیټ کړو لطفا د موږ سمارټ صاحب یوټیوب چینل ته مراجعه وکړئ. دغه لوګو هلته د هغو موجوده ده، په هغو باندې کلیک وکړئ. نو هلته به تاسو یو د ایلسټریټر CC کورس وګورئ او یو به تاسو د کمپیوټر سټوډیو کورس وګورئ. نو که چېرته غواړئ چې لوګو ډیزاین کړئ یا ځینې نور ډیزاینونه وکړئ نو تاسو لومړی د ایلسټریټر CC کورس تعقیب کړئ، او که چېرته غواړئ چې ویډیو ایډیټ کړئ د خپل یوټیوب چینل لپاره کورسونه ثبت کړئ، د خدمت وکړئ، نو تاسو کولی شئ بیا د کمپیوټر سټوډیو کورس زموږ سره تعقیب کړئ. نو راځو په نننۍ جلسه باندې موږ پیل کوو. ټول نه د مخکې موږ یو سایز یو شیپ رااخیستی. نو چېرته غواړئ چې تاسو د دو سایز تاسو وګورئ نو په کنټرول 8 باندې F8 باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به د دو سایز معلوم شي. نو تاسو به کوشش کوئ چې په انچ باندې 9.28 انچه کوم چې دی د هغو باید پراخوالی وي او لوړوالی یې چې دی 15.602 انچه باید د دو هایت وي یا هم لوړوالی وي. نو په دغه اندازه تمنیل دا د تمنیل د یوټیوب لپاره د تمنیل اندازه ده. که چېرته تاسو ډیزاین کوئ نو تاسو تمنیل باید د 2.5 MB فکر کومه که 8 MB څخه زیات نه وي. نو تاسو به د هغو سایز په نظر کې در سره نیسئ. څه ته چې موږ ضرورت وه هغه یو لوګو وه او دوهم بکګراوند وه چې موږ یې ورته انتخابوو. نو زه غواړم دغه کوم شیپ چې موږ رااخیستی دو ته یو بکګراوند انتخاب کوم چې د ګریډینټ وټاکمه، چې مخکې موږ په مخکینیو جلسو کې هم موږ د دو ګریډینټ جوړول زده کړي وو. نو که چېرته تاسو په دو باندې نه پوهېږئ چې دغه ګریډینټ څنګه جوړ شولان یا څنګه جوړ کړه نو تاسو لطفا د مخکې شوي درسونه ورسره وګورئ. سمه ده، راځو پیل کوو د تمنیل په ډیزاین باندې. نو موږ اوس یو داسې شیپ جوړوو د پین په واسطه باندې. وګورئ موږ راځو پین باندې کلیک کوو چې په هغو کې مثلا یو عکس راشي. نو که چېرته تاسو داسې غواړئ داسې تمنیلونه جوړ کړئ چې په هغو کې پنجې عکسونه جوړ شي هغه هم تاسو کولی شئ چې جوړ یې کړئ. اما موږ چې
هغه زیات یعنی د موږ هغه کوم وخت چې دی هغه په ښه ډول کنټرول شوی، تاسو کوشش وکړئ داسې تمرین جوړ کړئ چې صرف په هغو کې عکس ور واچوئ، یعنې زیات ایډیټ ته ضرورت نه وي. سمه ده. نو زه راځم د مثال په ډول سره له دې ځای څخه پیل کوم او یو د پین په ذریعه باندې د مثال په ډول ته دې ځای پورې راځم او دلته یو شیپ جوړوم، دغه ډول شیپ زه جوړوم. سمه ده. او په دې ډول سره ښکته راځم او دا شیپ دلته هم یو څه اندازه ګول کوم. وروسته تاسو کولی شئ چې په دې کې تغییرات راوړئ. که چېرته مثلا دلته تاسو خوښ نه شو دا بېرته کنټرول زید کړه او راشه بیا ځلې ورته یو سم پوزیشن وټاکه. سمه ده. نو په دغه ډول سره موږ یو شیپ جوړول غواړو چې په هغو شیپ کې موږ عکس واچوو. په دغه ډول راځو شیپ مکمل کړو. نو دا اوس یو نوی شیپ منځته راغله. په دغو شیپ کې به موږ تصویر کاریو. نو زه غواړم چې مثلا دو شیپ ته سور رنګ ورکړم. سمه ده. ځکه دغه کوم شیپ چې دی موږ غواړو چې صرف په دو کې یو تصویر وکړو. ما تصویر ته په کتو دغه شیپ اندازه یو څه ماته کوچنی ښکاري. نو که چېرته تاسو غواړئ چې په دو کې تغییر راوړئ په ډایرکټ سلیکشن ته به راشئ او هغه انکر پوینټونو څخه به استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره زه دا یو څه لویوم او دغه انکر پوینټ باندې کلیک وکړئ. تاسو د خپل ایرو سکیز څخه هم استفاده کړلی شئ تر څو هغه په منظم ډول سره لوی شي یا هم څنګه شي کوچنی شي. سمه ده. نو په دغه ډول سره نو راځو د دغو شیپ یو بل کاپي اخلو. کنټرول سی کنټرول وي او موږ دلته اوس رنګ تغییروو. اما کوم رنګ چې دی هغه دلته اوس نه معلومیږي ځکه دغه د لیرونو د ترتیب په اساس د دو لیر شاته دی. سمه ده. نو زه راځم دې ته یو څه تغییر ورکړم. سلیکشن کې د موږ مغه ښکتنی رنګ دی. سمه ده. په دغه ډول اوکې او یو څه اندازه دې خواته یې راوړم. اوکې یو څه ښکته نور هم راځو. نو په دغه ډول وګورئ موږ یو بل شیپ منځته راوړه. اوس په دغه دواړه شیپونه تاسو به انتخاب کړئ او دغه کوم اضافي برخه د دو شیپ چې د هغه به تاسو له منځه یوسئ چې یو څه په دې ډول سره دلته ده. سمه ده. نو دا هم یو بل شیپ شو. اما که چېرته تاسو غواړئ چې مثلا صرف دغه ساحه دې پاتې شي هم تاسو کولی شئ. نو دواړه شیپونه سلیکټ کړئ او له دغې ساحې څخه یو کاپي واخلئ. نو دا ساحه اوس تاسو ته بیخي بېله ده. وګورئ بخښنې سره ما له ستوني مشکل دی. نو دا اوس تاسو ته بېل او ځانګړی شیپ شوله. سمه ده. نو زه غواړم چې دلته رنګ ور تغییر کړم. مثال په ډول دغه رنګ غواړم چې په دې کې وکاروم. نو وګورئ تر دې حده پورې موږ کوم تمرین چې وه هغه ډېر په اسانۍ سره موږ ډیزاین کړلی شول ځکه په دې کې موږ غواړو یو تصویر صرف وکاروو. نو زه د کار د اسانتیا لپاره غواړم چې په همدغه تصویر کې په همدغه شیپ کې سمدلاسه یو تصویر راواخلم. د مثال په ډول دغه تصویر زه غواړم چې دلته یې وکاروم د استاد محترم. سمه ده. نو تاسو به دغه شیپ د لیرونو په ترتیب په اساس باندې د ټولو لیرونو مخته راوړئ په دغه ډول سره. نو که چېرته تاسو غواړئ مثلا چې دا معلوم شي چې کومه ساحه به کې راځي دغو لیر اوپاسیټي چې د هغه تاسو یو څه کمه کړئ. سمه ده. وګورئ یعنې دلته هغه سره ساحه چې تاسو ګورئ تاسو د شیپ ساحه ده او په هغو کې د تصویر راتللی شي. سمه ده. نو اوس هم تاسو باید تصویر انتخاب کړئ هم شیپ انتخاب کړئ. نو کله چې دا انتخاب شو تاسو راشئ دلته کلیپینګ ماسک جوړ کړئ. نو دا به په دې سره دا تصویر به د شیپ منځ ته ولاړ شي. سمه ده. اوکې نو دا هم ډېر په ساده ډول سره وو. راځو یو قدم نور هم مخته ځو. سمه ده. نو که چېرته تاسو غواړئ مثلا دلته هم یو څه تغییرات په دو کې راوړئ مثلا چې یو څه د بیکګراوند سایډ توپیر وي نو پین څخه استفاده وکړئ. د دغو ساحې څخه یې پیل کړئ تر دې ځای پورې تاسو یو بل خط وباسئ. اوکې په دغه ډول سره. سمه ده. اوس دو ته تاسو سټروک ورکړئ. اوکې نو موږ یوه نقطه رااخیستې ده. پین باندې کلیک کړو د دې ځای څخه تر دې ځای پورې. سمه ده. وګورئ نو د دو کوم سټروک چې دی دا ډېر لوی دی. څلور ډېر لوی سټروک دی. نو داسې کوچنی کوم اشاریو ته یې راوړم او د دو سټروک هم مطابق د مغو رنګ کوم چې زیړ دی. سمه ده. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دا د شیپ مطابق شي هم تاسو کولی شئ. صرف به راشئ تاسو ډایرکټ سلیکشن ته او دا انکر پوینټونه چې دي د دې څخه په استفادې تاسو په دې کې ډېر په اسانۍ سره تغییرات راوستلی شئ. سمه ده. زه راځم بیا ځلې سلیکشن ته تر څو د سټروک چې د یو اندازه یې لوی کړم. نو په دغه ډول سره دا هم وشولو. بیا هم که نه معلومېدله کولی شئ تاسو یې ورته لوی کړئ. نو راځو ټکسټ ته.
یا هم یو بل شیپ لومړی رااخلم ترڅو پورې دلته د دونه استفاده وکړو. نو زه راځم مثال په ډول یو شیپ رااخلم چې په لوګو کې وکاریو. مثلا په هغو ځای کې زه لوګو کارول غواړم په دغه ډول. اوکې وګورئ ساده کار دی د شیپو جوړول. نو اوس وګورئ دا یو شیپ دی اما هلته موږ سټروک انتخاب کړی و نه فعل. نو دلته تاسو کولی شئ چې دا په دې ډول سره واړوئ. سمه ده دا هم د تاسو د لوګو ځای شوله. نو تاسو صرف نورمال لوګو را واخلئ او لوګو اوس وګورئ ترتیب د لیرو دلته مهم دی. تاسو د لیرونه د ټولو پورته لیر ته یې راوړئ یعنې د ټولو لومړی لیر یې کړئ. نو دا به دلته وښودلی شي. تاسو بله لوګو لرئ کولی شئ هغه لوګو څخه هم استفاده وکړئ او دلته یې وکاروئ. سمه ده. نو وګورئ ځینې وخت ضرورت نه وي دومره لوی هغه ته. نو تاسو کولی شئ چې دا یو څه کوچنی هم کړئ په دغه ډول. سمه ده وګورئ نو هغه مربوط د تاسو رسي دا هم هندلز دي چې له دې څخه تاسو وکولی شئ چې منظم یې کړئ. سمه ده. نو دا هم د لوګو دپاره یو شیپ چې موږ جوړ کړو ټکسټ ټي باندې کلیک وکړئ. نو راځو دلته مثلا څو نقطې رااخلو د مثال په ډول دومره کنټرول سی کنټرول وي. سمه ده. کنټرول زید دلته نورمال انټر کنټرول وي انټر کنټرول وي انټر همدغه ډول. اوس د دوی ترمنځ کرکټر ته یا موږ که چېرته کرکټر ته لاړ شو د دوی ترمنځ کومه فاصله ده هغه ډېره لویه ده. نو دا به لومړی تاسو اوټو کوئ. اوټو کې که ترتیب نه هم تاسو کوشش کوئ چې دا به ډېره کوچنۍ کوئ د مثال په ډول تر دغې اندازې پورې به ځایي وي. نو د دوی رنګ به سپین کړئ تاسو په دغه ډول سره. سمه ده. اوس وګورئ دا تاسو ته یو ډېر ساده ډیزاین شوله. مثلا تاسو په خپل تمنیل کې د دې نه استفاده وکړلی شئ. سمه ده. نو راځو یو قدم مخته چې دوی ته متنونه موږ لیکو. مثلا زه دوی ته یو متن لیکم د اوکې ټي باندې کلیک کړو ترڅو دلته موږ متن راواخلو ټي. اوکې د کانکور آمادګي. سمه ده. وګورئ د دوی اندازه شیفت لوی او کوچنی په دغه ډول سره د کانکور آمادګي. مثلا موږ یې په همدغه ډول لیکو. تاسو بیا خپل متن په هغو کې لیکلی شئ. او که چېرته تاسو پښتو فونټونه نه لرئ فارسي نه استفاده وکړئ نو موږ پښتو فونټونه لرو جي ټي د هغو نه یو فونټ موږ دلته ورته رااخلو چې یو څه نورمال فونټ وي. سمه ده. نو یو ښکلی فونټ به موږ دلته ورته پیدا کړو په دغه ډول سره. دغه فونټ به منظم وي انشاءالله. مثلا د کانکور آمادګۍ لپاره موږ دغه تمنیل جوړوو چې استاد محترم دې برخه کې وقتا ډېر کار کړی دی. سمه ده. راځو د دې نه یو بله کاپي رااخلو. مثلا دغه د آمادګي مثلا د جشن کې د آمادګي خو اصلا په هر مضمون کې راځي خو موږ مثلا ورته لیکو د ریاضیات لپاره ده. سمه ده. ریاضیات. اوکې ساری موږ باید ژبه انتخاب کړو ریاضیات. سمه ده. په دغه ډول سره نو دا یو څه لوی وو ځکه دا د موږ هغه اصلي هدف چې دی د موږ ریاضیات دی. د دوی متن هم کوم رنګ چې دی هغه ورته تغییروو تغییر شکل ورکوو په دغه ډول سره. نو تاسو مثلا په دوی کې کولی شئ ځینې نور تخنیکونه وکاروئ د مثال په ډول دغسې چې دا یو څه لوی شي. اوکې یا هم بدون له دې څخه کنټرول زید د دوی فونټ ورته تغییر کوي. یو ښکلی بل فونټ ورته پیدا کوي. یا په فارسي کې هم د دوی فونټونه شته دي. مثلا موږ راځو فارسي کې دلته یو فونټ ټاکو. اوکې زموږ فونټونه ډېر دي نو کمپیوټر یو څه خفه کړله. سمه ده. اوکې یو ښکلی فونټ ورته ټاکو اما تاسو باید خپل متن چې کوم دی هغه باید سلیکټ شوی وي. سمه ده. نو وګورئ دا زیات فونټونه دي. نو زه کوشش کوم تر څو پورې ساده فونټ ورته وټاکم تر څو دلته یو څه ښکلی معلوم شي. نو د اوس لپاره موږ بس نه په همدغه فونټ باندې کړو. سمه ده. ریاضیات. بیا وروسته که وو موږ به انشاءالله بیا تغییر کړو. راځو د دوی نه یو بله کاپي رااخلم. د کاپي دپاره موږ تاسو ته ویلي چې الټ بټن به تاسو نیولی وي. مثلا ستاسو لپاره سمه ده.
ستاسو لپاره اما سایز یې کوچنی کې و نسبتا متن ته ډېر ښه ډیزاین دی نو چې څه رقم ستاسو خوښ وي هغه ډول یې تاسو ورته ټاکلی شئ سمه ده نو ماته دغه پونکټ د ریاضیاتو یو څه ډېر جذاب نه ښکاري خیر تغییر بکو بیا مثلا د دونه یو بله کاپي را اخلم مثلا دلته یوه موضوع ورکوو د مثال په ډول سره دلته یو موضوع ورکوو لومړی درجه معادلات بدل او فونټ یې کوچنی کوو تر څو صرف په همدغو مربوط شیپ کې راشي سمه ده نو راځو فونټ تغییروو ځکه چې ښه احساس ماته نه راکوي نو راځو د همدغو متنونو صرف فونټ تغییر نو د اوس لپاره همدغه فونټ موږ دلته ټاکو سمه ده نو په دغه ډول سره راځو له دغې متن څخه یو بله کاپي را اخلو او دلته ورته لیکو د مثال په ډول استاد اوکې بخښنې سره استاد جمشید رسا مثلا د درسونه چې دي د استاد جمشید رسا درسونه دي نو انشاءالله نور زموږ کار په تکمیلېدو دی راځو دلته مثلا د درسونه خو سلسله وار وي مثلا نن څومه جلسه وه نن درېیمه نن شپږمه نو د هغو دپاره موږ یو بل تخنیک هم استفاده کوو چې راځو د شیپونه استفاده کړو سمه ده اوکې شیفت بټن به تاسو نیولی وي تر څو پورې شیپ منظم راشي په دا ډول زوم کیو یې سمه ده نو کله چې دا زوم شوله اوس دلته تاسو په دې کې په اسانۍ سره کار ترسره کولی شئ دونه یو کاپي اخلو کنټرول سی کنټرول بي نو دا یو څه لوی و دا نسبتا چې دی ښکتنی لیر دی سمه ده اوکې او د دو پت ته یې اړوي تر څو پورې هغه پت معلوم شي سمه ده په دغه ډول سره نو بخښنې سره یو څه یخ دی ما ګوتې ډېرې یخ شوې راځو 12 ته نو یعنې زه غواړم چې دا مثلا څومه برخه ده یا د دو درس د نن څومه جلسه ده نو هغه ورته ټاکو د مثال په ډول سره نن 12مه جلسه ده او په دې کې مثلا زه دا ډول رنګ استفاده کول غواړم سمه ده دلته به دا لیکئ 12مه جلسه ده او په مثلا یا په فارسي یا په پښتو په هر ژبه باندې چې ورته لیکئ هغه تاسو ورته لیکلی شئ مثلا قسمت یعنی قسمت چندم یا څومه برخه سمه ده نو دا مې یو څه کوچنی کوو رنګ مطابق د دو کوو سمه ده په دغه ډول سره مثلا قسمت 12 چې دا 14 څومه چې تاسو ورته خوښوي او دغه کوم پت چې دی موږ کړی دی دا پت تاسو ډیزاین ورکولی شئ د مثال په ډول دغه ډول ډیزاین ورته ورکولی شئ سمه ده نو هغه مربوط دی تاسو ورسي چې څه ډول ډیزاین تاسو ورکول غواړئ تاسو یې کولی شئ چې ورکړئ اوکې دا ګروپ کیو تر څو پورې اسانتیا رامنځته شي یو څه نو دا دلته موږ راوړو ځای په ځای کیو یې اوکې کنټرول صفر تر څو پورې نورمال حالت ته راشي نو دا اوس یو څه نور هم کوچنی کیو په دغه ډول نو وګورئ دا یو ساده تمنیل و ډېر ساده تمنیل چې په ډېر کم وخت کې موږ ډیزاین کړلی شوی تاسو که چېرته په دې باندې یو څه کار وکړئ انشاءالله تر دې نه به ډېر ښکلي نور تمنیلونه ډیزاین وکړئ جوړ به کړئ کوشش وکړئ د دغه ډول استادانو سره تاسو مرسته وکړئ تر څو پورې هغه خپل درسي مواد کوم چې اماده کوي په هغو کې یو څه اسانتیا هغو ته رامنځته شي یو څه اسانتیا وي نو کوشش وکړئ د دغه ډول انسان سره تاسو مرسته وکړئ د جمشید رسا استاد وقایب ډېر لوی خدمت یې کړی دی د تعلیم په ډګر کې نو رب تعالی دې دلته نور هم توفیق ورکړي تر څو پورې دغو خدمت ته دوام ورکړي نو دغه به زموږ د تمنیل د ډیزاین نننۍ جلسه انشاءالله موږ به کوشش کوو تر څو پورې په نورو تمنیلونو باندې هم کار وکړو ځکه تمنیل ډیزاین کول مهم دي د هغو زده کړه مهمه ده نو کوشش وکړئ تاسو نورو ډیزاینونه هم وکړئ مربوط د دغو یعنې په دې کې اوس تاسو په اسانۍ سره تغیرات راوستلی شئ کله تاسو لومړی ډیزاین وکړئ نو تاسو په هغو کې ډېر په اسانۍ سره ډیزاین کې تغیرات راوستلی شئ نو دغه به زموږ نننۍ جلسه تر بلې راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم ښه ژر ولرئ ښاد او آباد د یو لوی او ودان افغانستان